بسم الله الرحمن الرحیم. په حلال پاک حیوان کې اته شیان چې دي هغه حرام دي، د هغه خوراک او استعمال جایز نه دي. یو بهیدونکې وینه چې حیوان ذبح سو، دا کومه وینه چې د رګو څخه بهیږي، دا بهیدونکې وینه مرداره ده، حرامه ده، د دې خوراک جایز نه دي. دویم د نر حیوان که غټ حیوان وي که کوچنی وي، د هغه آله تناسل ذکر، د هغه د تشو بولو آله ځای دا حرام دی. دغه رقم د مادي حیوان د تشو بولو ځای، هغه تش بولو چې ځنکې دا حرام دی، دا خوراک جایز نه دی. څلورم مثانه چې د حیوان اوبه چیرې بولې دریږي، هغه د بولو تیلی مثانه چې ورته وایي دا حرام دی. او پنځم غدود مرغړي، په هر حیوان کې مرغړي، د مرغړي خوراک دا حرام دی، جایز نه دی. او شپږم چې دی د نر حیوان خوسي دي، کپورې ځینې خلک ورته وایي، ځینې خوسي ورته وایي. د نر حیوان چې کوم دا بیتې دا غټ هغه دي، خوسي او خوټې ورته وایي، دا مردارې دي، ناپاکه دي، د دې خوراک حرام دی، ناجایز دی. زه نه پوهېږم ډېر خلک دا خوري او ډېر کباب ولا پخوي، په شوق باندې ایښي، حالانکې سوچ پوچ حرام دی. بعینه علماو ټولو فقهاو لیکلي دي چې د خصوصیتین د حیوان دغه شی خوړل د نر حیوان دا حرام دي. ځینې خلک یې خوري او د جواز هغه ورته کوي، صفا حرام دي، د دې خوراک جایز نه دی، حرام دي، ناپاکه دي. او اوم چې دی پیته چې ورته ویل کېږي، تریخي د حیوان تریخي، دا چې دی خوراک جایز نه دی، حرام دی. او اتم چې دی حرام مغز، د حیوان د لنډې مازغه، د حیوان د ملا مازغه چې دی دا حرام دی. اگر چې بعضې علما وایي مکروه دي، ځینې وایي حرام دي، لیکن احتیاط په دې کې دی چې د ملا مازغه د لنډې مازغه نه وخوړل سي. البته که چیرې په خوراک کې په غوښو کې پاخه سلو، په سالن کې سالن نه په ناپاکه کېږي، هلته دې هم سړی کوشش وکړي چې ویې نه خوري. خو بهرحال که د غوښو سره پاخه سول، کاټ سوي وو، چا نه و ایستلي، هم غوښې او سالن نه په ناپاکه کېږي، پاک دي، د دې سره څه مسله نشته. البته خوراک یې مکروه دی. دغه رقم ینه سوه، سږي سو، لرې سو، کلمې سوې. کلمې د خوراک جایز دی چې صفا سي ومینځل سي، د کلمو خوراک هم جایز دی، حلال دی او پاک دی. دغه رقم ینه سوه، سږي سو، ګردې سوې، پښتورګي سول، دا ټول حلال دی. لرې سو د حیوان، که غټ حیوان دی که کوچنی حیوان دی، چې د حیوان دغه لرې جایز دی. د حیوان معده او لرې چې په هغه کې د خوراک هغه لرې چې صفا سي ومینځل سي، دغه خوراک او بالکل جایز دی، په دې کې څه مشکل مسله نشته.